وایي چې مونږ حافظه کمزوره ده جي حافظه دومره کمزوره ده چې یو خبره اورو 5 منټو بعد بیرته مونږ نه هېر شوي د هغه دپاره مونږ ته یو ذکر اذکار جي د ذهن دپاره د حافظې دپاره قوي دپاره یو خبره دا هم ده چې د نظر خیال د نظر ډېر زیات خیال ساتل پکار دی چې کله ستا نظر په حفاظت کې شو ستا نظر صفا او خالص صفا استعمالیږي ستا نظر سولټا نه استعمالیږي نو ستا حافظه کار کوي ستا حافظه به تیزه وي اوس ماشومانو حافظه بوډاګانو نه کمزوری ده بوډاګانو بیخي کار نه کوي ولې چې موږ ورځې په ورځې زموږ ذهن الټه استعمالیږي زموږ زبان الټه استعمالیږي زموږ سترګې الټه استعمالیږي د دې دپاره د ذکر نه علاوه غټ فریضه دی چې تاسو د نظر حفاظت ټیک کړئ هغې نه بعد چې هر مونځ تاسو وکئ چې کله فرض مونځ تاسو وکئ نو د لاس په سر داسې کیدوئ یا قوي نو دغه تاسو 33 مرتبه یعنی 33 ځله تاسو ووایئ نو بیا په خپل لاس باندې چوف کړئ نو د په سر او د دماغو باندې د لاس راوکږئ نو امید ده چې الله رب العزت به ستاسو حافظه قوي کړي او ستاسو حافظه به تیزه